دلته ته ګوره زه په دغه باندې هم نه او بېادبي معاف که نه کېدای شي سیاسي خلک وي هغه په ما باندې ډېر تنقید وکړي خو زه تنقید برداشت کوم خیر دی ودرېږي نو زه وایم چې دلته کم خلک دي چې هغه په سیاست پوهېږي او سیاست کوي کم خلک دي چې هغه په تعلیم رښتونی سیاست چې کم خلک دي چې هغه په تعلیم پوهېږي او تعلیم کوي کم خلک دي چې هغه په د ژوند چې کوم د تېرولو لارې دي هغه باندې پوهېږي نو ته ګوره چې یو کس زه هسې مثال درته کوم ما ته د کومه یوه پارټي وي نام یې نه اخلم کومه هم یوه پارټي وي یو لک کسان دغه پارټي راته کنم زه ورته وایم 10 کسان در راته پاسي هلته ما ته د خپلې پارټۍ منشور بیان شعور چاته دی پارټي ته په دا ګډ شوي دی چې دی کله هاسټل ته تو چې کله دی هاسټل ته تو چا اول ورته کمره نیولې ده دی د هغې پارټي دی چا چې ورته بلډ ورکړی ده دی د هغې پارټي ده دا یو چې کوم خیالات چې کوم د پرمختګ لار ده هغه په مادیات باندې هغه په نور ویلفیر باندې په دغه باندې راوړی ده نو سیاسي نظریات دلته پاخه نه دي جوړ شوي دلته د نظریات دلته دغه په بنیاد باندې څوک نه دي لکه تاسو په خیال ده چې کومې مختلفو پارټۍ کې موږ به د پښتنو تر محدوده کې نه محدوده مه کوه کلو خبره موږ به د پښتون پورې محدوده لکه موږ چې کوم دغه دی ټارګېټ مو دغه خپل پښتانه د خپل وروڼه دي که نه لکه ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې پښتانه په مختلفو پارټیو کې ضرور دي خو یو پارټۍ بدې چې خبر لدی چې په پښتنو کې شعور راولي په موږ کې زیاته دغه زیاته کې نه بېاتفاقي زیاته ما صرف پوینټ دا کول ننګیال صاحب ګوره زه وایم پښتون د منطقي نه دي تقسیم کړي دغه تقسیم چې کوم تقسیم دی لکه فاټا بلوچستان کې پکې په دغه نه زیات تقسیم درته وښایم په دغه چې کوم نقصان دې تقسیم دی دوی چې کوم سیاسي تقسیم دی دا د دغه تقسیم نه قبیلوي تقسیم او قبیلوي تقسیم نه قبیلوي تقسیم نه زیات نقصان چې کوم ورکړی سیاسي تقسیم ورکړی ته ګوره اوس کې پکې والا څومره سیټونه چې کوم دي 43 سیټونه دي هغه د یو پارټي دي اوس که هغه ورګډ کې فاټا ورګډ کې بیا هم د یو پارټي نه وي اواز زه وایم چې هلته مضبوطېږي موږ وایو فاټا چې زم بالکل به مضبوطه شي کې پکې به خو که کله دوی سیاسي یو شول سیاسي بیا د دی بالکل منطقه د هم ګوشي وي انتظامي لیول باندې دی ګوشي وي دی به بیا مضبوط وي که کله دی سیاسي تقسیم وو دی چې سل ځله ولا یو ځای کې